د جنرال سمیع سادات تازه مرکه. سمیع سادات وایي کابل مې ساته خو امریکایي جنرالانو همکاري ونه کړه. په سلامونه مو هرکلی کوم. د جمهوري نظام په وروستیو کلونو کې د افغانستان یو مشهور طالب ضد قومندان جنرال سمیع سادات په سویلي ولایتونو کې د دې ډلې خلاف لویې جګړې رهبري کړي دي. تازه مرکه کې د جمهوري نظام د سقوط لاملونو او راتلونکي وضعیت په اړه خپل دریځونه روښانه کړي. سمیع سادات له هیواده د وتلو په اړه د ولسمشر غني او د هغه د ملي امنیت د سلاکار پرېکړه ځانوژنه او خطرناکه وګڼله. ویل چې ناپلان شوی اوږده هوایي سفر هغه هم په داسې خطرناک وضعیت او روسي چورلکو کې له هر ډول خطر تش نه و. سادات په وینا د دې امکان و چې طالبانو له شمالي ولایتونو څخه په فضا کې د ولسمشر غني ورسره ملګرو کسانو چورلکې په نښه کړې وای. سمیع سادات چې د تیر نظام له سقوط څخه څو ورځې مخکې د افغانستان د ځانګړو ځواکونو عملیاتو د خپلو اردو قومندان او بیا د کابل ښار د امنیت مهم مسؤل وټاکل شو، ټینګار کوي چې د کابل ښار غوره دفاع د طالبانو د راتلو مخنیوی کېدلای شوی. د په وینا له هیواده د ولسمشر غني له وتو وروسته تر مازدیګره له لوی درستي جنرال هیبت الله علیزي سره د ارګ او دفاع وزارت ته لاړ او بیا یې د امریکایي ځواکونو له قومندان سره ولیدل. د هغه په وینا امریکایي قومندان ته ویل چې د تخلیې بهیر لپاره د راتلونکو 3000 امریکایي سرتیرو نیمایي ورسره د کابل د ساتلو لپاره همکاري کړي. خو په خبره دغه جنرال ورته وویل ولسمشر غني لاړ د چا لپاره جنګیږي، موږ در سره د همکارۍ اجازه نه لرو، تاسې هم له هیواده ووځئ. د افغانستان د ځانګړو ځواکونو عملیاتو د قومندان قل اردو دا هم ویل چې په دوحه کې د طالبانو امریکا ترمنځ د سولې تړون لاسلیک څخه وروسته امریکا د افغان پوځ تجهیزاتو ملاماتو او تمویل ودراوه. سادات د طالبانو سره په هلمند کې خطرناکې جګړې ته په اشارې وایي تر 12,000 پورې جنګیالي یې حمله وکړه چې په مشري د دوی تش په نوم دفاع وزیر قیوم ذاکر کوله. ملا یعقوب صدر ابهیم د ننګرهار لپاره د طالبانو والو د سرې خطې پکې فعال رول درلوده. سادات په وینا د جګړه کې تر 3,000 پورې طالبانو وژل، همدومره ټاپیان او ملا یعقوب له خپله یو ډریور سره په تېښته بریالی شو. د افغانستان دا مشهور جنرال دا هم ویل چې افغانستان ډوډۍ، عزت او ژوند غواړي، خو طالبانو دا هر څه ترې اخیستي او مخالف یې دی.